د پیښور په یو مقامي هسپتال کې د یو ډاکټر او ډاکټرې ناروا ویډیو راغلی ده چې په زیات خبر کې داسې ویل کېږي چې دغه ډاکټره چې کومه ده دا په هسپتال کې وه، ډیوټي وه او دې ته به دغه خلک راتللو. د معلوماتو د مخې چې د دوی ویډیو هم راغلی ده په سوشل میډیا باندې ډېره زیات وایرل ده. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د هلک او جینۍ یا دا ډاکټر او ډاکټره چې کوټونه هم اچولي دي او د کیمرې مخې ته یعنې کیمره هم ځان ته ایښې ده او دوی خپل بېهودګۍ بې شرمۍ کې مصروف دي. که وکتل شي نو نن سبا په سرکاري هسپتالونو کې رش هم ځکه زیات وي چې مریضان په صحیح طور باندې نه کتل کېږي او کوم ډاکټران یا ډاکټرانې چې دي هغوی په موبایلونو کې بیزي وي. یقینا چې دوی ته به هم بهر ډېر مریضان نسته خو دوی دغسې مریضانو ته بیا ټایم نه ورکوي، وخت نه ورکوي، نو ځکه بیا خلک دوی ته خیریه ازار هم کوي. خو چې کله دوی هم مري نو د دوی مرګ هم ډېر زیات خراب وي. نو قدرمنو دوستانو دا ویډیو مې تاسو سره ځکه شریکول ضروري وګڼل چې دا واقعه د پیښور په یو مقامي هسپتال کې مخې ته راغلې ده چې د دې ډاکټر او ډاکټرې ډیوټي وه او دوی پکې خپله بېهودګي کړې ده. خو زیات کسان داسې وایي چې دا کارونه نن سبا په هر هسپتال کې په هر ځای کې شروع دي او هر ځای کې یا په هر هسپتال کې سی سی ټي وي کیمرې لګول پکار دي. د هغې کنیکشن اډمنسټریشن دفتر سره لګول پکار دي چې دا ټول هر څه پکې خلکو ته ښکاره شي. خو په پیښور یا په پاکستان کې د وړوکي ډاکټر نه واخله تر چیرمین او وایس چیرمین چې د هسپتال وي هغوی پورې تر ډین پورې ټول په دې کارونو کې ملوث دي. نو ځکه هیڅوک د دې باره کې اواز نه اوچتوي چې ګینې په هسپتالونو کې د کیمرې ولګي. که نه نو په کار ده چې په هسپتال کې کیمرې ولګي او د دغسې ناخوشګوارو واقعونه به موږ تاسو ټول بچ یو، بلکې زموږ ستاسو اهل اولاد به هم له دغسې بېهودګۍ نه بچ وي. دوستانو ما غوښتل چې تاسو د دغسې خبرونو په باره کې خبروم. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ضرور لایک ورکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.